تاسو له SBS پښتو سره یاست. کابل ښار کې د هوا له تودېدو سره مهاله د برېښنا پرچاوي خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. سږکال په افغانستان کې د هوا د تودوخې درجه د تیر په پرتله څو چنده لوړه شوې چې ورسره د برېښنا تقاضا هم زیاته شوې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د هوا د ګرمېدو له امله ورځنۍ برېښنا ته لاسرسی نه لري چې د چارې ورځنی ژوند له خنډونو او کړاوونو سره مخ کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکي وایي چې په 40 ساعتونو کې له 5 تر 6 ساعتونو برېښنا لري چې په وینا یې د ورځني ژوند د اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې بسنه نه کوي. د کابل ښار دغه شمېر اوسیدونکي د طالبانو تر واک لاندې له برېښنا شرکت څخه غواړي چې د خلکو ستونزو ته پام وکړي او منظمه برېښنا ورته برابر کړي. څو مودې راهیسې د برق نشتون یا د برېښنا د پرچاوي یا کموالي ستونزه ډېره زیاته شوې ده او له خوا موسم ډېر ګرم ده او دې سره چې بیا برېښنا نه وسیږي دې سره دغه د برېښنا نشټوالي له امله د اوبو رسونې سیستم هم له خنډ سره مخ شوی ده. نو واقعا چې دا ډېره جدي ستونزه ده او د خلکو د ورځني ژوند ډېر په سختۍ مخ ته ځي. ګرمي هم تاسو په کابل کې وګورئ 38 درجه، ولایتو کې هم داسې 50 هغه ولایتونه چې هلته ګرمسیر ولایتونه دي هلته ډیره زیاته ګرمي ده او په مجموع کې دغه برېښنا ته د خلکو یعنی ډیر زیاته اړتیا ده. نو دولت نه مهله ده چې دغه ستونزې ته یو پلان او ترتیب کې او تنظیم کې. په کابل ښار کې د برېښنا د نشټون له امله له ډېرو ستونزو سره مخ شوي یو او په تیره بیا په دغه یوه میاشت کې موږ وینو چې برېښنا ورځ تر بلې پرچاوي زیاتیږي او په ورځ کې 4-5 ساعته برېښنا وي، هغه هم په متواتر شکل نه وي، کله برېښنا لاړه شي بیرته راشي. نو داسې ډېرو ستونزو سره مخ شوي یو. نو ګرمي هم ډېره شوې ده او د موجوده حکومت نه غواړو چې د دغه ستونزې د حل لپاره باید لاس په کار شي ترڅو کابل ښاریان د دغه ستونزې نه خلاص شي. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ښار اوسیدونکي په خپل سیمو کې د برېښنا له کموالي شکایت کوي، بلکې هر کال د هوا په ګرمېدو او سړېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. دغه ستونزه چې د نه یوازې د سکل ستونزه ده، د یو ورځې ستونزه نه ده، بلکې نورو کلونو کې هم ورته ستونزه و چې وړي په موسم کې برېښنا پرچاوي زیاته او سکل هم د برېښنا پرچاوي زیاته ده. په داسې حال کې چې بیلونه د برېښنا زیات راځي او پرچاوي زیاته ده، 40 ساعتونو کې حتی 12 ساعته هم مکمله برېښنا موږ نه لرو. نو دغه جدي ستونزه ده او د افغانستان برېښنا شرکت څخه او حکومت څخه موږ د جدي غوښتنه ده چې دغه ستونزې ته رسیدنه وکړي او د ښاریانو دغه ستونزې په پام کې ونیسي او د برېښنا پرچاوي ستونزې ته هر څه ژر تر ژره رسیدنه وکړي. د کابل ښار ځینې نور اوسیدونکي هم ورته شکایت لري او د اوړي په موسم کې د برېښنا نشتوالی یوه جدي ستونزه بولي. دوی وایي چې د برېښنا پرله پسې پرچاوي له امله یې ورځنی ژوند ګډوډ شوی او نشي کولای له برېښنا سره د تړلو وسایلو له اسانتیاو ګټه واخلي. دوی ټینګار کوي چې په اوړي کې برېښنا ته د خلکو اړتیا ډیره ده او برېښنا شرکت باید د خبرې ته پاملرنه وکړي. د اوړي په موسم کې کله چې ګرمي ډیره زیاته وسی نو برېښنا پرچاوي کیږي، حتی بعضي وختو کې د ورځې په جریان کې هیڅ برېښنا نه وسی، کله بیا یوازې 1 ساعت 2 ساعته برېښنا وسی، لږ نه وروسته بیرته برېښنا نه وي او کله چې د برېښنا بیل هم راځي ډیر یعنی په لوړه بیه باندې بیل هم راځي موږ تحویلو. نو له برېښنا شرکت مسؤلینو څخه چارواکو څخه مغوښتنه ده چې یو دوالو ته پر وخت برېښنا ورکړي ترڅو هغه کسان چې له برېښنا څخه ګټه پورته کوي د ورځې په جریان کې دوی وکولای شي چې خپل کارونه ترسره کړي او په کارونو کې خنډ رامنځته نشي. برق یا برېښنا پرچاوي ډېره زیاته شوې چې یوازې زه نه بلکې ټول هېوادوال د کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د اسلامي حکومت څخه غوښتنه همدا ده چې د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي څو وکولای شي په هېواد کې منظمه برېښنا ولرو او همدارنګه په هره برخه کې وي د تولید مارکه باندې وي کې انرژي د اوبو وي، همدارنګه هم په هر برخه کې چې وي باید برېښنا کې پانګونه وکړي څو هېوادوال دغه برخه څخه هم مستفید شي. هڅه مو وکړه چې د کابل مشت ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت د ویان حکمت الله میوندي نظر واخلو، خو له څو ځلو هڅو سره بریالي نشو. خو تر دې وړاندې د برېښنا شرکت ویلي وو چې د ژمي او اوړي په موسمونو کې د برېښنا کارونه زیاتېږي او د سیستم د فشار د کمولو لپاره پرچاوي رامنځته کیږي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د 1402 کال د راپور لمخې افغانستان خپل 80 سلنه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرول لګوي. کارپوهان وایي چې د برېښنا وارداتي انحصار د داخلي تولید کمښت او د انرژي زیربناو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې د پرچوي لامل کیږي. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.